د غزل یو څو شعره ویما د صدر صاحب په اجازه باندې بیا به ترنم کومه دی زورورو به د زیار خبره نه پیژنده دی زورورو به د زیار خبره نه پیژنده دلته کې خلکو د مایار خبره نه پیژنده ته د سندرو په معنا پوښتنه نه پوهېدې ته د سندرو په معنا پوښتنه نه پوهېدې تا د شاعر او د فنکار خبره نه پیژنده دوی به اکثر زما تحریر پورې خندا کوله دوی به اکثر زما تحریر پورې خندا کوله زما ملګرو د وقار خبره نه پیژنده ما که الفت د ژوند ښکلا سره زرها تشبیه کړه ما که الفت د ژوند ښکلا سره زرها تشبیه کړه بې حسه خلکو د سینګار خبره نه پیژنده د ګړۍ هر سیکنډ کې تخت د بابا خبره بلال صاحب د ګړۍ هر سیکنډ کې تخت د بابا خبره زه لیونی وم ما د کار خبره نه پیژنده د بدبختي دغه وه چې غږ زما په وس کې نه و بدبختي دغه وه چې غږ زما په وس کې نه و په اشارو به زما یار خبره نه پیژنده ما به ویل د سرې جنډې ترخه ده نه ده خو تا ما به ویل د سرې جنډې ترخه ده نه ده خو تا د باچا خان بابا د لار خبره نه پیژنده مننه ما به ویل د سرې جنډې ترخه ده نه ده خو تا د باچا خان بابا د لار خبره نه پیژنده یوازې پن خو عنایته د ژوند برخه نه وه یوازې پن خو عنایته د ژوند برخه نه وه کمک له خلکو د کردار خبره نه پیژنده